طواف په دوران کې به بیت الله ته نه ګورې، چې طواف نه فارغه شوې به بیت الله ته ګوره، څلوېښت نیکۍ په کتلو درته الله تعالی درکوي. دویم نمبر قرآن پاک ته داسې ګوره، قرآن ته کتل هم د عبادت دی. تفسیر قرطبي 6 صفحه کې را نقل کړي دي، حدیث را نقل کړي. دریم نمبر د مور او پلار مخ ته کتل دام عبادت دی. څلورم نمبر د علماو مخ ته کتل دام عبادت دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غار حرا ته لاړ. 13 ورځې یا 40 ورځې په غار حرا کې تېرې کړي. نو یو رسول الله صلی الله علیه وسلم فکر وکړو چې زه خو خپل عبادت هم کوم، بل زه بیت الله ته ګورم، دا عبادت دی. په دې وجه غار حرا ته لاړ. دویم نمبر عبدالمطلب صاحب هم په غار حرا کې اعتکاف کړی دی. عبدالمطلب صاحب هم په غار حرا کې اعتکاف ته ناست و. نبی علیه السلام فکر وکړو چې زما نیکه دغه ځای اعتکاف ته ناست دی، زم همدغه ځای کې عبادت کوم. دریم نمبر نور انبیاء علیه السلام نمونه نه دي اخیستي، نور انبیاء علیه السلام راغلي دي باقاعده په غار حرا کې اعتکاف ته ناست دي. او څلورمه وجه به هم درته ذکر کوم چې دا ابن حجر رحمه الله لیکلي دي چې په دې غار حرا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر راغی، په دې غار حرا کې عاجزي ډېره وه، په نسبت د نورو غارونو دکې عاجزي ډېره وه. که یو سړی سوال وکړي چې په غر کې عاجزي و، په غار کې عاجزي و، تکبر څه کوي؟ نو 15مه سپاره کې الله تعالی موږ او تاسو ته فرمایلي دي وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. دا ټول مخلوق دا د الله تعالی عبادت کوي. د دې مخلوق څومره دی، د ده مختلف طبیعتونه دي. چا په طبیعت کې تکبر دی، چا په طبیعت کې عاجزي ده، او تواضع یو ډېر اوچت مقام دی. وی په غار حرا کې همدا تواضع وه. یو خو ورته ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړل، بل چې اقرا بسم ربک الذی دا نازل شوی همدا غار حرا کې نازل شوی دی، او تر اوسه پورې دا د غار حرا تذکره مونږ کوو. عاجزي دا لویه بادشاهي ده. بهرحال دا 4 وجې ذکر کړي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غار حرا ته لاړ. یو خدا چې بیت الله ته ګورم دا عبادت دی. دوم نمبر زما نیکه عبدالمطلب صاحب دلته اعتکاف ته ناست و. دریم نمبر نور انبیاء علیه السلام اعتکاف ته راغلي. څلورم نمبر په دې غار حرا کې عاجزي و تواضع او تواضع اوچت مقام. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترتیب به داسې اوس ترتیب یې درته ذکر د یوه هفتې یا د 10 ورځو څه خوراک به یې واخیسته نبي علیه السلام ځان سره. هغه وخت سره چې هر څه خوراک و دا به یې ځان سره واخیسته. لاړ به غار حرا ته. څومره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خوراک کو نو بس عمل ته عبادت دی الله تعالی کو. 8 ورځې یا 10 ورځې چې خوراک به ختم شو، بیرته به رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی. خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه به ورته بیا خوراک تیار کړ، بیا به نبی علیه السلام لاړ. نو دغه سلسله 13 ورځې یا 40 ورځې وچلېدل. دې ته خلوت ویلی کېږي. نبي علیه السلام به عبادت کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه غار کې عبادت کوو، نو نبی علیه السلام ته خو ولا وحی نه وه شوې، دا عبادت یې په کومه طریقه باندې کوو. نو بدرالدین عیني رحمه الله لیکلي په شرح د بخاري کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم عبادت په دې غار حرا کې کوو، دا عبادت یې په طریقه د ابراهیم علیه السلام کوو. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خو لا فلحال وحی نه وه شوې، نه منځونه فرض شوي دي، نه اودس فرض شوی دی، نه حج فرض شوی دی، نه عمره واجبه سنت شوی ده، نه جهاد فرض شوی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم عبادت کوو دا به په طریقه دی دین ابراهیمي باندې کوو.
یو ورځ جبرئیل علیه السلام راغی. جبرئیل علیه السلام راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید چې جبرئیل علیه السلام دی. جبرئیل علیه السلام سره د ریخمو یو ټوټه وه، یو ټوکړه وه د ریخمو، یعنی د ریخمو یو رومال، یو دسمال و، په هغې کې څه لیکل کړي وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې اقرا، دا ولوله. دا سیرت ابن هشام ذکر کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو اقرا، دا ولوله. نبی علیه السلام ورته وفرمیل ما انا بقارئ، زه خو لوستونکی نه یم. نبی علیه السلام سره د دې نه چې خط او کتابت ورته یاد نه و، د دې وجه قرآن کې الله ذکر کړی ده، خو سره د دې نه لوی علم ورته الله تعالی ورکړی و. وی اقرا ولوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ما انا بقارئ، زه خو لوستونکی نه یم. نبی علیہ السلام ارشاد فرمائی فغطنی، ما ته یې غاړه راکړه او ما ته یې زور راکړه، داسې لکه موږ او تاسو چې یو انسان د بل انسان سره بغلکشي کې کلکې ونیسي، زور یې راته راکړه. حتی بلغ مني الجهد، تر دې پورې چې ما ته یې مشقت ورسوه. ثم ارسلني، بیا یې پرېښودلم، بیا یې ما ته ویل اقرا ولوله. ما بیا ورته ما انا بقارئ، زه خو لوستونکی نه یم. ثم اخذني فغطني، بیا یې زه ونیولم، داسې جوخت یې کړم او زور یې راکړه راته. ثم ارسلني، بیا یې بېرته پرېښودلم، بیا یې ما ته ویل اقرا ولوله. ما بیا وی ما انا بقارئ، زه خو لوستونکی نه یم. دریم ځل په اخذني فغطني، دریم ځل بیا داسې ونیولم په غېږه کې او ښه زور یې راته راکړه. ثم ارسلني، بیا یې پرېښودلم، بیا ما ته وی چې اقرا باسم ربک الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم. دا 15 آیاتونه دا ما ته واورول. علماء ذکر کړي دي 3 کرته رسول الله صلی الله علیه وسلم یې داسې نیولی دی او 3 کرته یې پرېښودی دی. دا 3 کرته چې نیولی نبي علیه السلام زور یې ورله ورکړی دی، دا 3 امتحانونو ته اشاره وه. 3 امتحانونو. اول امتحان دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اشاره وکړه چې ته کله د نبوت اعلان کوې د خلکو ته، نو ټول د مکې مکرمې خلک به ستا دشمنان وي، همغه شان شو. دا امتحان ته اشاره وه، د ټول مکې مکرمې خلک به ستا دشمنان وي. دوم نمبر، ستا د دعوت ختمولو کوشش به کوي چې ستا دعوت ختم کړي، همغه شان شو. دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت ختمولو کوشش وکړو. دریم نمبر، په ترک د وطن به دې مجبور کړي، ته به د مکه مکرمه کې تا نه پرېږدي څوک، د دې نه به تا په ترک وطن. مکه شان دا 3 امتحانه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راغلل. کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت اعلان وکړو، نو پوره د مکې مکرمې خلک یې دشمنان شو. دوم نمبر، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت ختمولو ناکام کوششونه وکړل. دریم نمبر، رسول الله صلی الله علیه وسلم په ترک د وطن باندې مجبور کړ، حتی چې مدینه منورې ته تشریف یووړ. او ثم ارسلني، دا 3 پیرې چې پرېښودی دی، وی دا 3 خوشحالیو ته اشاره وه. 3 خوشحالیو ته، هغه دا دی چې انسان دپاره 3 مراحل را روان دي، هر انسان باندې 3 مرحلې را روانې دي. اول د ذوالقدر مرحله، دوم د قبر مرحله، دریم د قیامت مرحله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې 3 پرېښودل، دا 3 کرته یې پرېښودې بېرته، وی دا د دې 3 ځایونو خوشحالیو ته اشاره وه
چې ذوالقدر کې هم ته خوشحاله تکلیف به درته نه محبوبه، په قبر کې به هم درته تکلیف نه محبوبه، او په ورځ د قیامت کې به هم درته تکلیف نه. نو دا درې پیرې خودی دی، د دریو خوشحالیو ته اشاره. دا 15 آیاتونه نازل شو. چې دا 15 آیاتونه نازل شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی کور ته تشریف راوړ. خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها اول دې سره نکاح کړی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح سره شوی. دوی ته وی زمیلونی ما په کمبل کې تاو کې، ما په کمبل کې تاو کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کمبل واچو. خدیجه بیبي ته وی انی خشیت علی نفسی، زه په خپل ځان ویریږم، ما خو دغسې حال ولیده. ورقه بن نوفل دا مکه مکرمه کې یو سړی و او رسول الله صلی الله علیه وسلم د د اسلام شهادت کړی دی، د مسلمان د دنیا نه تللی. ورقه بن نوفل خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره کړ. چې کله نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې زه خپل ځان باندې ویریږم، نو اول ورته خدیجې بیبي تسلي ورکړې ده او دا 15 خبرې ورته ذکر کړي. داسې هوښیاره بیبي وه. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما یخزیک الله ابدا، تا الله رب العزت چېرته هم بې مدده نه پرېږدي. ولې؟ تا کې دا 15 خوبیانې دي، 15 صفات دي در کې. 15 صفات کوم دي؟ وَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، یو ته صله رحمي کوې، خپلولي پالې. او دا ډېر اعلی صفت ده. خپلوانو سره خپلولي پالل دا اعلی صفت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر لا نه و، هم خلکو سره خپلولي ساتل. إِنَّكَ لَتَصِلُ الرحمه، یو ته خپلولي قایمه یې. دوم نمبر وتحمل الکله، کوم خلک چې زنانه دي، کونډې دي، یتیمانان دي، د هغې مشقت ته برداشت کوې. تحمل الکله. دریم نمبر وتکسب المعدومه، ته غریبانانو له پیسې ورکوې، غریبانانو له پیسې ګټې. وتکسب المعدومه. او څلورم نمبر وتقري الضيف، ته میلمه دوست انسان یې. میلمه چې راشي ته د میلمه اکرام کوې، د هغه قدر او احترام کوې. او پنځم نمبر وتعینو فی نوائب الحق، وتعینو ته مدد کوې هغه خلکو سره چې ناڅاپي مصیبتونه ورباندې راغله، ته هغې سره کومک کوې، هغې سره تعاون منډه ورسره وهې. نو دا 15 صفات دي په تا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هېڅکله الله تعالی نه ضایع کوي. هغه نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره کړ. ورقه بن نوفل څنګه لاړ؟ ورقه بن نوفل ورته وی واقعیت ورته بیان کړ. وایي څه دې ولیدل؟ وایي داسې حالات او کیفیت مې ولیدل. ورقه بن نوفل ورته وی چې هذا الناموس الذي، دا خو هغه جبریل علیه السلام ده چې د دې نه مخکې په موسی علیه السلام باندې هغه ته یې وحی کړې وه. دا جبریل علیه السلام دی او ته د الله تعالی پیغمبر یې. او که چېرته ته چې د دې نبوت اعلان کوې او زه ژوندی یم، لانصرنک نصرا مؤزرا، پوره مدد به دې کوم، پوره. پس دغه واقعاتو دا 15 آیاتونه نازل شو. او ثم فتر الوحی، بخاری کې حدیث ده، بیا وحی منقطع شو. 3 کالو پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی نه کېده، پوره 3 کاله. هغه نه بعد 3 کاله بعد چې اوله وحی شوې ده،
د سورې مدثر نازل شوی. نو د ټولو نه اول چې کوم آیاتونه نازل شوي دي په غار حرا کې د دې سورې علق دا 15 آیاتونه او د ټولو نه آخري وحی چې کومه شوې ده هغه واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله او الیوم اکملت لکم دینکم دا آیاتونه دا بالکل آخري نازل شوي. بله خبره ټول آسماني کتابونه یو خبره پاتې شوه دا وحی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشوه دا اقرا بسم ربک الذی دا 15 آیاتونه نازل شو دا کومه ورځ وه او کومه میاشت وه کوم تاریخ و د بخاري په شرح کې لیکلي چې دا د دوشنبې ورځ وګورئ د دوشنبې ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شویم د دوشنبې ورځ دی وفات شویم د دوشنبې ورځ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت کو دام د دوشنبې ورځ وه مکې مکرمې مدینې منورې ته چې ورسېده دام د دوشنبې ورځ وه او وحی چې شوې ده ګورې اوله وحی دام د دوشنبې ورځ وه نو دا 15 آیاتونه چې نازل شو دا د دوشنبې ورځ وه او میاشت د رمضان وه چې اب وروسته درته ذکر کوم ټول آسماني کتابونه په میاشت د رمضان کې نازل شوي میاشت د رمضان وه د رمضان کم تاریخ و 4 روایت پکې را نقل کړي دي 19 د رمضان 24 د رمضان 29 د رمضان 29 د رمضان دا 4 روایت را نقل کړي دي 19 د رمضان 24 د رمضان دا ابن جریر طبری ذکر کړي دي بعضې په محدثینو 29 یا 29 د رمضان ذکر کړی نو دا 15 آیاتونه چې نازل شو د دوشنبې ورځ وه میاشت د رمضان وه تاریخ د رمضان یا 19 یا 24 یا 29 یا 29 دا 4 روایت را نقل کړي او ټول آسماني کتابونه دا چې نازل شوي دي دا ټول په دې رمضان کې را نازل شوي ټول آسماني کتابونه د قرآن تذکره خو مې درته وکړه 19 یا 24 د رمضان کې نازل شوی ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی لس صحیفې ورکړي وو لس صحیفې پې نازل شوي دا لس صحیفې د ابراهیم علیه السلام په اول د رمضان کې نازل شوي دي دا هم د رمضان میاشت د ابراهیم علیه السلام لس صحیفې دا په اول د رمضان کې نازل شوي دوم نمبر تورات په شپږم د رمضان کې الله رب العزت نازل کړی دی شپږم د رمضان دریم نمبر زبور په 12 د رمضان کې الله رب العزت زبور نازل کړی دی څلورم نمبر انجیل په 14 یا 13 د رمضان کې الله رب العزت انجیل نازل کړی 14 یا 13 د رمضان نو دا ټول آسماني کتابونه الله رب العزت په رمضان مبارک کې نازل کړي دا خبره ابن کثیر رحمه الله را نقل کړې ده راوی د حدیث واصله بن اسقع رضی الله تعالی عنہ ده واصله بن اسقع رضی الله تعالی عنہ قرآن پاک چې نازل شوی دی قرآن پاک دا په لوح محفوظ کې محفوظ دی لوح محفوظ کې د لوح محفوظ دا قرآن پاک اول په یو ځل باندې نازل شوی دی بیت المعمور ته دته بیت العزت وایي قرآن پاک په لوح محفوظ کې محفوظ دی دته لوح محفوظ وایي بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ بیا چې د لوح محفوظ دا راکوشوی دی نو په یو ځل باندې را نازل شو بیت العزت ته او بیت المعمور ورته وایي
بیت المعمور د بیت الله په محاذات باندې مختلف روایت پکې دي. څوک اووم اسمان یادوي. د بیت الله په محاذات یعنې په برابري باندې په اسمانونو کې یو عبادتګاه ده، هغې ته بیت العزت هم ورته وایي، هغې ته بیت المعمور هم ورته وایي. دا د ملایکو عبادتګاه ده. په مسلم شریف کې حدیث ده روزانه 80,000 ملایکه تېنه طواف کوي، او چې کومو ملایکو تېنه طواف وکړو بیا تر قیامته پورې دې ملایکه ته نمبر نه راځي. وما یعلم جنود ربک الا هو. نو اول په یو ځل باندې قرآن پاک د لوح محفوظ نه راکوز شوی بیت العزت او بیت المعمور ته. په دې وجه د قرآن 2 صفتونه دي. قرآن کې ذکر کېږي انزله، نو دې ته انزال ویلی کېږي، جملتن واحدتن ورته وایي. په یو ځل د لوح محفوظ نه قرآن پاک نازل شو بیت العزت او بیت المعمور ته، چې دې ته په قرآن پاک کې انزال ویلی کېږي. انزله باب افعال چې ورته وایي، یعنې په یو ځل باندې نازل ده. او بیا د بیت العزت نه د بیت المعمور نه په 23 کالو کې لږ لږ به نازلېده ځمکې ته به راته، لږ لږ به نازلېده. زه به تاسو یو نقشه جوړه کړم چې تاسو پرې پوه شئ. یو بره چت ده، د بره چت ته دې چت ته قرآن پاک مثال نازل شو، او بیا د دې چت نه ښکته ځمکې ته چې راغلی دی 23 کالو کې لږ لږ نازلېده. نو د قرآن پاک دوم صفت الله تعالی ذکر کړی تنزیل. دې ته تنزیل وایي، قلیلا قلیلا لږ لږ را نازلېده. نو د قرآن 2 صفت شو، یو انزال یو تنزیل. انزال دا معنی په یو ځل باندې نازلېدل. نو کوم ځای کې چې قرآن پاک دپاره انزال لفظ لازم شوی استعمال شوی یا انزلنا استعمال شوی، لکه دلته ګورئ سر کې راغلی بما انزله، انزله لفظ راغلی. د مطلب دا ده چې د لوح محفوظ نه په یو ځل باندې ټول قرآن بیت العزت ته نازل شوی دی او بیت المعمور ته نازل شوی دی. او چې کوم ځای کې تنزیل لفظ راغلی دی وننزل من القرآن، وننزل ګوره تنزیل نه اخیستلی شوی دی. د دې بیا مطلب دا ده چې د اسماني دنیا نه ځمکې ته چې راکوز شوی دا لږ لږ نازل شوی دی، لږ لږ 23 کالو کې پوره شوی دی. او دا وایي د قرآن پاک عظمت ته اشاره ده چې ګورئ یو خدا قرآن پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قلم مبارک کې محفوظ و، یا زمونږ استاسو مثال په طور د حافظانو په زړه کې محفوظ دی. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قلب اطهار نه علاوه د حافظانو د قلب نه علاوه قرآن پاک په 2 ځای کې نورو کې محفوظ دی. یو په لوح محفوظ کې، یو په بیت المعمور کې، هلته محفوظ دی. په 2 ځایونو کې نورو کې محفوظ دی. دا دومره عظیم کتاب دی. او دا مسله علماو ذکر کړې ده چې د لوح محفوظ نه راکوزېده بیت المعمور ته، دام دی لیلة القدر شپه وه، دام لیلة القدر. او چې کله د قرآن پاک د اسماني دنیا ته ځمکې ته راغلی دی وایي دام لیلة القدر شپه. انا انزلناه فی لیلة القدر. دا د دې قرآن پاک متعلق چې قرآن پاک او نور آسماني کتابونه ټول په رمضان کې نازل شوي دي، په د هغې تاریخ مې درته ذکر کړو. دا مسله مو واورئ، ټول سورتونه په قرآن پاک کې 114 دي. ټول سورتونه په قرآن پاک کې 114 دي. د قرآن پاک د سورتونو اقسام ټول 4 قسمه سورتونه دي. مکی و مدنی به وروسته درته ذکر کوم او هغې کې فرق. ټول 114 سورتونه دي. او د قرآن پاک دا ټول سورتونه په 4 قسمه دي.
اول نمبر هغې ته ویل کېږي سبع طوال. اول نمبر هغې ته ویل کېږي سبع طوال. دا ټول اوه سورتونه دي. د سورې بقرې نه راواخله دا هغه سورې براته پورې دا ټول اوه سورتونه دي. اگر چې سورې انفال او سورې برات چې جدا والي اته سورتونه جوړېږي. ګورئ بیا اته جوړېږي. خو هلته بیا وروستو مسله را روانه، هلته به خبره ته ذکر کړم. نو اول قسم دې ته سبع طوال وایي. دا اوه سورتونه دي، اوږده اوږده سورتونه دي. نو دا ټول اوه سورتونه دي د سورې بقرې نه د سورې براته پورې. دوم نمبر هغې ته وایي ذوات المیئین. ذوات المیئین دا هغه سورتونه دي چې په دې سورتونو کې سلو پورې آیاتونه وي. په یو یو سورت کې سلسله آیاتونه وي. دا ټول 11 سورتونه دي. 11 سورتونه دا دي. 11 دا شو، اوه سورتونه هغه دي. نو ټول دا 18 سورتونه شو. بیا ورپسې مثانی ورته وایي. مثانی دا هغه سورتونه دي چې د ده آیاتونه د سلو نه لږ کم دي، سلو ته نه رسېږي، سلو نه کم دي. نو دا ټول ګورئ 20 سورتونه دي. 20 سورتونه. نو 20 دا و 18 سورتونه هغه و. نو ګورئ 20 او 18 18 سورتونه دا شو. څلورم نمبر هغې ته ویل کېږي مفصل سورتونه. دا ټول 6 سورتونه دي مفصل. بیا مفصل درې قسمه دي. مفصل سورتونه ټول 6 سورتونه دي. نو 18 او 6 دا حساب کې 100 او 14 سورتونه جوړي. دا څلور قسمه دی قرآن پاک. د دې سورتونه د قرآن پاک څلور قسمه شو. اول نمبر سبع طوال، اوه سورتونه. دوم نمبر ذوات المیئین چې سلو پورې پکې آیاتونه وي، 11 سورتونه. بیا ورپسې مثانی چې دې کې د سلو آیاتونو نه پکې کم دي، 20 سورتونه. بیا څلورم نمبر مفصل 6 سورتونه. ټول قرآن پاک منقسم شو دې څلورو قسمونو ته. دې 114 سورتونو کې څه سورتونه مکی دي، څه سورتونه مدني دي. مکی سورتونه هغه سورتونه ته ویل کېږي چې قبل الهجرت نازل شوي. مدني سورتونه هغه سورتونه ته ویل کېږي چې بعد الهجرت نازل شوي. ټول مکی سورتونه 8 سورتونه دي. ټول مکی سورتونه 8 سورتونه دي. او ټول مدني سورتونه 28 سورتونه. نو مکی سورتونه دا ډیر دي، مدني سورتونه دا کم. ټول مکی سورتونه 8 سورتونه دي او ټول مدني سورتونه 28 سورتونه دي. 28 او 8 دینه بیا جوړیږي 114 سورتونه. یو مسله به دا یاد کړئ چې کېدل د مکی او د مدني سورتونو دا په اعتبار د اکثر اجزاو دي. کون المکی والمدنی په اعتبار اکثر اجزاء القرآن. څه مطلب دی؟ مطلب یې دا ده که یو سورت مکی سورت ده، اکثر آیاتونه پکې مکی دي، یو څو آیاتونه پکې مدني دي، نو دې سورت ټول ته مکی وایي. کېدل د مکی او مدني دا په اعتبار د اکثرو اجزاو دی. که مکی صورت آیاتونه پکې ډېر وو نو مکی ورته ویلی کېږي. اگر که یو څو آیاتونه پکې مدني وي او مدني صورتونو کې اکثر آیاتونه مدني وي، اگر که یو څو آیاتونه پکې مکی وي نو مدني به ورته ویلی کېږي. دا تفسیر جمل ذکر کړی دی. فرق به درته وښیم. هغې نه مخکې یو خبره یاده کړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 3 کاله مکه مکرمه کې خفیه دعوت ورکړی دی. بیا درته فرق ذکر کوم، دا یو تمهید ده.
بیا به فرق درته ذکر کړم مکی او مدني صورتونو کې. 3 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې خفیه دعوت ورکړی دی، پټ دعوت. 2 نمبر 2 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان دی دعوت کړی دی، یعنی ښکاره دعوت خلکو ته ورکړی دی، خو بغیر د تکلیف د کفارو نه. کفارو ته تکلیف نه ورکوه ځکه غلبه د دعوت نه وه. 3 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم خفیه دعوت ورکړی دی په پټه باندې. 3 کاله دا شو. 2 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم علی الاعلان دعوت ورکړی دی ښکاره، خو د کفارو له طرفه څه تکلیف نه و ځکه د دعوت غلبه نه وه. 5 کاله شو. 3 نمبر 5 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړی دی ښکاره، سره د شروع کېدلو د فتنې، سره د شروع کېدلو د امتحان. نبی علیه الصلاة والسلام باندې امتحانونه هم راغله، خو معنی موجود و. یو ابو طالب صاحب و، هغه دفاع کوله. 2 نمبر خدیجه بیبي و، هغه دفاع کوله. نو 5 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم. 3 نمبر 5 کاله دعوت ورکړی نبی علیه السلام علی الاعلان. کفارو به تکلیف هم رساوه خو دفاع هم موجوده وه. ابو طالب صاحب اگر که کافر و هغه دفاع کوله. 2 نمبر خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ده به دفاع کوله. دا 10 کاله شو. 4 نمبر دا 4 دوره دي د مکې مکرمې. 4 دور 4 دور کې 3 کاله نبی علیه الصلاة والسلام دعوت ورکړی دی او علی الاعلان او شدت د فتنې د کفارو له طرفه هر طرف نه حملې وي. 3 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تېرې کړي دي او دلته سمانی موجود نو. ابو طالب صاحب وفات شو، خدیجه بیبي وفات شو. نو ګورئ ټول د مکې مکرمې اول داسې یاد کړي مکي زندگی 11 کاله دي. دا مکی زندگی دا 4 دوره لري. اول دور ما درته وویل چې نبی علیه السلام 3 کاله خفیه دعوت چلولی، دا یو دور شو. 2 نمبر نبی علیه الصلاة والسلام 2 کاله دعوت چلولی علی الاعلان، خو د کفارو له طرفه فتنه نه وه، امتحان نه و، تکلیف نه و، ځکه غلبه د دعوت نه وه. 5 کاله شو. 3 دور 5 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت چلولی دی، د کفارو له طرفه فتنې امتحانونه مو، خو دفاع موجوده وه، معنی موجود و، دفاع کوونکی موجود و، ابو طالب صاحب او خدیجه بیبي. 4 دور چې دا 3 کاله نبی علیه الصلاة والسلام دعوت چلولی دی، 3 کاله دا 4 دور دی. په دې کې سختې فتنې، سخت امتحانونه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راغله او دفاع کوونکی هم څوک نه و. ابو طالب صاحب وفات شو او خدیجه بیبي وفات شو. په دې وجه مفسرین لیکلي دي چې 3 او 4 دور کې تلقین د صبر ده. په مکي صورتونه چې ذکر کېږي موږ تاسو ترجمه کوو. 3 دور او 4 دور دې کې تلقین د صبر ده چې نبی علیه السلام واصبر کما صبر اولو العزم من الرسول، واصبر واصبر واصبر. نو 3 او 4 دور کې تلقین د صبر ده ځکه د کفارو له طرفه سختې فتنې وي او سخت امتحانونه. فرق په منځ د مکي او مدني صورتونو کې علماو 10 فرقه ذکر کړي دي. نور فرقونه بعضې علماو ذکر کړي دي او 10 فرقه به ذکر کړم. فرق په منځ د مکي او مدني صورتونو کې. اول مکي صورتونه لفظ کلا به پکې راغلی وي. مکي صورت لفظ کلا به پکې راغلی وي، دا مکي صورت دی. که لفظ کلا پکې نه وي دا مدني صورت دی. لفظ کلا کلا بل ران علی قلوبهم، کلا کلا لفظ سو ځای راغلی دی. نو لفظ کلا پکې راغلی دی دا مکي صورت دی، او چې لفظ کلا پکې نه وي دا مدني صورت دی. لفظ کلا ټول 15 صورتونو کې راغلی دی.
لفظ د کله په 15 سورتونو کې راغلی دی او ټول قرآن پاک کې 33 ځله راغلی دی. په 15 سورتونو کې لفظ د کله موجود دی او لفظ د کله دا 33 ځله راغلی په قرآن پاک کې. دوم فرق سردی پکې شته، سردی به پکې وي دا سردی تلاوت چې یادی، سردی به پکې وي مکی صورت، سردی به پکې نه وي مدني صورت. مکی صورتونو کې سردی تلاوت ذکر ده او مدني صورتونو کې دې کې سردی نشته. ګوره صرف یو سوره حج کې راغلی بس، اما مدني صورت دی هغې کې سردی تلاوت شته، هغه صرف یو صورت کې راغلی. نور څومره چې سردی تلاوت راغلی ده دا ټول مکي صورتونه. دریم فرق د آدم علیه السلام او د ابلیس واقعه به پکې ذکر وي مکي صورت، دا مکي صورت دی. د آدم علیه السلام او د ابلیس واقعه به پکې ذکر وي، دا صورت مکی وي. او په مدني صورتونو کې د آدم علیه السلام او د ابلیس واقعه ذکر نه ده، صرف په یو سوره بقره کې راغلی بس. اما مدني صورت دی صرف بقره کې، هغې کې د آدم علیه السلام او د ابلیس د شیطان واقعه ذکر شوې ده، صرف یو صورت د مدني. نور چې چېرته تاسو قرآن پاک ګورئ د آدم علیه السلام او د ابلیس واقع پکې راغلي، دا ټول مکي صورتونه. څلورم نمبر د جهاد ذکر پکې نشته دی، د جهاد ذکر پکې نشته مکي صورتونو کې. دا شپږ اتیا صورتونه دي مکي، په دې کې د جهاد ذکر نشته دی. دغه مقابله کې د جهاد ذکر پکې مدني، د مدني صورتونه د ټولو کې. ځکه نبی رسول چې مکې مکرمې نه هجرت کو، هجرت نه بعد جهاد پر شوی، نو مکی صورتونو کې د جهاد ذکر نشته دی او مدني صورتونو کې 28 صورتونو کې د جهاد ذکر شته. پنځم نمبر په مکی صورتونو کې د منافقانو ذکر نشته، ځکه مکه مکرمه کې منافقان نو. مکی صورتونو کې د منافقانو ذکر نشته او په مدني صورتونو کې د منافقانو ذکر پکې شته، ځکه مدینه منوره کې تفسیر مدارک لیکلي دي ټول 300 نارینه منافقانو او 100 ښځې پکې منافقات وي په مدینه منوره کې. شپږم نمبر په مکی صورتونو کې خطاب کیږي په یا ایها الناس سره. په مکی صورتونو کې خطاب کیږي په یا ایها الناس سره او په مدني صورتونو کې خطاب کیږي په یا ایها الذین آمنوا سره. مکی صورتونو کې خطاب کیږي په یا ایها الناس سره او په مدني صورتونو کې خطاب کیږي په یا ایها الذین آمنوا سره. وم نمبر فرق په مکی صورتونو کې به توحید، رسالت، قیامت، صبر او تسلی ذکر وي. په مکی صورتونو کې به توحید، رسالت او قیامت او صبر او تسلی به پکې ذکر وي. دغه مقابل کې مدني صورتونو کې به امور انتظامیه ذکر کیږي. مدني صورتونو کې امور انتظامیه ذکر کیږي. امور انتظامیه دا معنی زکات ورکړئ، لمونځ وکوئ، حج وکوئ، عمره وکوئ، دته امور انتظامیه وي. نو مدني صورتونو کې امور انتظامیه ذکر کیږي. اتم نمبر فرق په مکی صورتونو کې د مشرکینو سره مقابله ده. قرآن پاک کې چې څومره مکی صورتونو کې الله پاک ذکر کړي دي د مشرکینو سره مقابله ده، ځکه د عرب د مکې مکرمې عرب دا ټول مشرکینو عقیده د شرک وه، نو د مشرکینو سره مقابله ده. دغه مقابله کې په مدینی صورتونو کې د منافقینو او اهل کتابو سره مقابله ده. دغه مقابله کې مکی مدنی صورتونو کې د منافقینو او اهل کتابو سره مقابله ده. منافقینو تذکره خو مخکې درته وکړه. په مدینه منوره کې 3 ډلې اهل کتابو،
یو ته وایي بنو نذیر، دویم ته وایي بنو قریظه، دریم ته وایي بنو قینقاع. دا درې ډلې مدینه منوره کې آبادې وي. نو مدني صورتونو کې مقابله دا د منافقینو او د اهل کتابو سره ده. نهم نمبر فرق په مکي صورتونو کې به استعارات، تمثیلات، تشبیهات ذکر کیږي. استعارې به پکې، او قرآن خو موجز کتاب دی، په دې شپږ اتیا صورتونو کې استعارات ذکر کیږي، استعارات، تمثیلات ذکر کیږي، تشبیهات ذکر کیږي. او مدني صورتونو کې انداز بیان ساده ده. هلته ساده ساده خبرې دي، عام خلک پرې پوهېږي. او د مدینې صورتونو انداز بیان هغه ساده ده. لسم فرق، مکی صورتونه او آیاتونه واړه واړه مختصر دي. مکی آیاتونه چې څومره دي، آیاتونه پکې دي یا صورتونه، دا مختصر دي. د مقابل کې مدني آیاتونه او مدینی صورتونه دا متولی او طویل دي، اوږده دي. دا لس فرقه علماو ذکر کړي دي. مکی آیاتونه او مکی صورتونه دا ټول مختصر دي، او پاتې شو مدني آیاتونه او مدني صورتونه دا متول او طویل او اوږده دي. دا لس فرقه علماو ذکر کړي دي. تفسیر اتقان جلال الدین سیوطي رحمه الله وغیره نورو ذکر کړي دي.